قدرمندو مونږ داخلي مشکلاتو سره مخامخ یو، مونږ تاسو خارجي مشکلاتو سره مخامخ یو، خو اسلامی امارت مجاهدین او زمونږ د دې هیواد مقدس ولس دا د نزغمی چې دنیاوال بڅوي چې مونږ د اسلامی نظام او د اصول مطابق عمل او کردار گفتار دا د اصول مطابق وی، ادنا ورگان ولی نوی تر اعلا پوری مونږ د الله په قرآن او په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل وکړو، د الله مدد به مونږ سره وي، دغه مشکلات بیا رفع کیږي. نو لہذا د اسلامی امارت شل کلن جهاد بهیر ډیر مقاصدو، خو عمده دوه مقاصدو، یو اشغال خاتمه او دویم اسلامی نظام قیام. اشغال خاتمه شو، اسلامی نظام د قیام د پارا په شریک جدوجہد وکاو. د نبی علیه السلام ارشادات باندې عمل وکاو. مجاهد د جهاد په نوم به آغا با حیثیت وګړي باید مجاهد باغه باندې مجروح کړي. دا سی بنوي چې ته اوس پورې ذلیل وي، اوس به هم ذلیلی نه، دا سی به ورته وایو چې اوس پورې د خطایانې کړی او توبه طائف شه، ستا امن، ستا عزت، ستا عفت، ستا وقار دا به خوندي وي. راشه د اسلامی امارت د بیرغ او د کلمې لاندې په مشترکه زندگی او ژوند تیر کو. هیواد مو مشترک، دین مو یو، په پیړو پیړو مونږ ابا او اجداد مسلمانان تیر شوي. زمونږ مسؤلین او مجاهدین داسې اخلاق ځان کې به پیدا کو، داسې برخورد ورسره وکړو عام وګړي ولس سره چې هغه سبب د رغبت وي، نه سبب د نفرت. دا زمونږ ستاسو هدف. قدرمندو دا شل کاله مبارزه مونږ او تاسو څه دپاره ورکړی، دې دپاره نه و چې اسلامي نظام دې قایم شي. په تاریخ کې دونه استشهادي په شر القرون کې نه ده شوی. او اسلامي نظام کله قایمیږي چې اقامه د معروفات وکړو او ازاله د منکرات وکړو. دنیاوال او نړیوال دا منفي تبلیغات کوي چې امر بالمعروف د ټولو نه سخت، نړیوالو ته امر بالمعروف لفظ، دا لفظ سره نړیوال حساسیت لري. اوس نړیوال ولې دونه حساسیت لري؟ قدرمندو تاسو تحقیق وکړئ. د اسلام دشمنان دوه لفظ و کلماتو سره حساسیت لري، یو امر بالمعروف نهی عن المنکر سره او دویم جهاد سره. هغوی ته دا پته ده که جهاد وي مسلمان به وي، که امر بالمعروف او نهی عن المنکر موجود وي اسلامی نظام به قائم وي. نو لہذا امر بالمعروف نهی عن المنکر دا یوازې نه د مسؤلینو کار ده او نه دا یوازې یو رئیس کار ده، دا عالم من حیث عالم،
هر یو عالم دا مسؤلیت لري چې هغه امر بالمعروف نهي عن المنکر وکړي.